په یو لرې پروت افغان کلی کې یو غریب هلک اوسېده چې نوم یې رحیم وو. رحیم یتیم وي. پلار او مور یې د کوچنیوالي پر وخت مړه شوي وو. هغه به د کلي په څنډه کې په یوه کوچنۍ خټه کور کې یوازې ژوند کوو. رحیم ډیر بېوزله وو، خو زړه یې ډیر پاک وو. هغه به هره ورځ کار کوو. کله به یې لرګي راټولول، کله به یې د خلکو سره مرسته کوله او کله به یې بازار ته وړې وړې سوداګانې وړلې. خو سره له دې هر څه هغه به تل یو خوب لیده، د خزانې خوب. یوه شپه رحیم یو عجیب خوب ولید. هغه ولیدل چې یو زوړ سپین زیری سړی ورته وایي: رحیمه، د غرونو په شا یوه پټه خزانه ده، خو یوازې هغه څوک یې موندلی شي چې زړه یې پاک وي. رحیم له خوبه راویښ شو، زړه یې په زور درزیده. هغه وویل: دا یوازې یو خوب و، که رښتیا وي. سبا سهار رحیم پریکړه وکړه چې د خزانې لټه وکړي. هغه یو کوچنی بوجي تیار کړ، لږه ډوډۍ یې واخیسته او د غرونو په لور روان شو. د کلي خلک پرې وخندل. رحیم خزانه پیدا کوي؟ دا خو خوبونه دي. خو رحیم خپل سفر پیل کړ. رحیم لومړی یو لوی ځنګل ته ورسید. هلته توره فضا وه، عجیبه غږونه اورېدل کېدل. ناڅاپه یو بوډا سړی مخې ته راغی. هغه وویل: زویه، زه ډیر وږی یم، لږه ډوډۍ لرې؟ رحیم خپله یوازینۍ ډوډۍ ورکړه. بوډا مسکا وکړه او ویې ویل: ستا زړه ډیر پاک دی، ته به بریالي شي. رحیم حیران شو، خو روان شو. وروسته هغه یو لوی سیند ته ورسید. هلته یو کوچنی ماشوم ولاړو، ویره یې لرله چې سیند واوري. رحیم هغه پورته کړ او په احتیاط یې سیند واړاوه. ماشوم وایل: مننه، ته ښه انسان یې. رحیم مسکا وکړه. کله چې رحیم غر ته ورسید، هلته یو تیاره غار و. هغه غار ته ننوت. هلته یو غږ راغی: که ته خزانه غواړې نو باید خپل ځان قربان کړې. رحیم ویرید، خو بیا یې وایل: که زما قربانی د بل چا لپاره وي، زه تیار یم. ناڅاپه رڼا خپره شوه. غار روښانه شو او د سرو زرو، قیمتي ډبرو او خزانو ډک شو. هغه هماغه بوډا سړی را څرګند شو. هغه وویل: رحیمه، دا خزانه ستا ده، ځکه ته ازماینې تیر کړې. رحیم خوشحاله شو، خو بیا یې فکر وکړ. رحیم وویل: زه دا خزانه یوازې خپل لپاره نه غواړم، زه غواړم خپل کلی سره مرسته وکړم. بوډا سړی مسکا وکړه. همدا ستا اصلي امتحان و. رحیم بیرته کلی ته راغی. هغه د خزانې نه کورونه جوړ کړ، غریبو سره مرسته وکړه، ښوونځي یې جوړ کړ او کلی ته یې خوشحالي راوسته. هغه خلک چې مخکې به پرې خندل، اوس پرې ویاړ کوه. یوه ورځ هماغه بوډا بیا راغی او وی ویل: اصلي خزانه زر نه ده، بلکې ښه زړه ده. رحیم مسکا وکړه. خزانه تل د سرو زرو نه وي، اصلي خزانه د انسان په زړه، نیکي او ایمانداري کې وي.